يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تقولوا رعنا موائے رعنا ٹکے وقولوا او وائے وقولوا انظرنا چه انظرنا واسمعوا او خواورے وللکافرین عذاب علیم او کافرانو دپارا عذاب درناک دے ما يود الذين كفروا نغواړي هغه خلک کوم چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او نه مشرکان ان ينزل چې نازل کړي شي علیکم پتاسو باندې من خیر من ربکم سخا خبره ستاسو د رب د طرفنا والله الله یختص خاص کوي برحمته پخپل رحمت سره من یشاء چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی او فضل والا دی ما ننسخ من آیت کوم چې منسوخ کړو مونږ سعیات ناتی بخیر فیها نعتی یا هغه چې هیر کړو او مثلها یا پشان د هغې علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر دی علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې الله تعالی د پاره د دلرا له ملک السماوات بادشاهی د اسمانونو والارض او د ځمکې وما لکم من دون الله نشتا سوا د الله نه من ولی ولا نصير نسوک دوست او نه مددگار ام تريدون آیتا سو غواړي ان تسألو چې سوال وکړو رسولکم د خپل رسولنا کما لکه چې سئلا چې سوال شوی وو موسی د موسی علیه السلام نه من قبل لدین وړاندې ومن يتبدل الكفر سوک چې بدل کړي کفر بالایمان په ایمان سره فقد ضل سواء السبیل نو هغه گمراه شو د نیغې لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب غواړي اکثر خلق د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد چې کاش چې راوګرځېږي ستاسو د ایمان نه ایمانکم کفارا ایمان راوړو نه پس کفر ته حسدا من عند انفسهم د حسد په وجه کوم چې دوی په زړونو کې دی من بعد ما تبین پس له هغې نه چې واضح شو لهم الحق په دوی باندې حق فاعفو پس معافي ورته وکړه واصفحوا او مخ واړوه حتی تر هغې پورې یعطي الله بامري چې راوړي الله خپل حکم دوی ته ان الله على كل شيء قدير بشک الله په هر څیز باندې قادر دی واقیموا الصلاة او دروي منز وآتوا الزکات او ورکوي زکات وما تقدموا هغه څیز چې وړاندې ولګي لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره من خیر تجدوه د نیکینا بیا به مومئ تاسو هغه من عند الله د الله سره ان الله بشک الله تعالی بما تعملون بصیر هغه څه چې تاسو یې کوئ هغه ګوري او ویني وقالوا لن يدخل الجنة ودوی اویل چې هیڅکله به داخل نشي جنت ته الا من کان سوا د هغه چا چې وي هودن چې یهودیان وي او نصارا یا نصاریان وي تلک دا
د دوی امانیهم باطل ارزوګانې دي د دوی. قل اوایه پیغمبره هاتو راوړې برهانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی. بلا من اسلم نه دا بلکې چا چې ټیټ کړو خپل وجهه لله خپل مخ الله ته وهو محسن هغه نیکي کوونکی وي فله نو هغوی لپاره اجره اجر دی د هغې عند ربي د هغه د رب سره ولا خوف علیهم او نه به وي څه ویره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي.